یا د ژغ قدرمنې ستړي مه شئ امید لره چې روغ جوړ او خوشحاله وئ تېرې هفتې په ورځ باندې یعنې د مارچ په اووم تاریخ باندې مازدیګر چې په واڼه بازار کې کومه دمکه وشوله نو علاقه خو هغې ډېره خوشینې کړله خو په هغه کې یو افسوسناک خبر چې کوم دی په هغه کې یو بچی تنکی ژڼی چې خطاب د ده نوم و د لال محمد واسخیل بچی و هغه پښه کټ شوله د یوه پښه چې کومه دو هغه ضایع شوله دا ولې ضایع شوله موږ څه لږ معلومات وکړه دا خو اول دلته چې کومه انتظامیه دو د هغې بېحسي وکړله بیا چې دا ایر امبولانس د چا په کنټرول کې و د چا ذمهوره وه د هغې بېحسي وکړله دلته چې څومره ادارې وې د هغې بېحسي وکړله په نه بعد هغه غوټه بېحسي او د غوټ الزام چې کوم درېمي په ډي ایچ کیو اسپتال باندې درېمي چې دی ته پته هوا چې د دغه بیمور زرکې رسول دی او که زرکې ونه رسېږي نو د دغه پښه چې کومه دو هغه پرې کېدلی شي خو دی هغه ایر امبولانس کې دی نه کشف د ډي ایچ کیو نه دی ډي ای خان ته شفټ کړ بیا د ډي ای خان نه پېښور ته چې در رسېده نو هغه ټایم چې کومه هغه ټایم په ده باندې تېر شوی و د ده پښه چې کومه وه هغه د ده پښه ضایع شوله موږ بار بار ویلي دي چې دلته که انتظامیه دو دلته که ادارې دي دا د خپل زون د ګټې د پوره نوستې دي د غریب عوام بالکل د دې سره فکر نشته دی او د پورې چې کوم ډي ایچ کیو اسپتال دی د دغه د موږ بیمارون پربود کړل دا که چیرې مو د ډاکټر سره مشوره کړله نو که دا چیرې په ټیم دغه بچی زوی ته رسېدلی وای د ده پښه نه ضایع کېدله خو چونکې ولته پورې دغه چې کوم دی ایم ایس ته یا ولته چې کوم سټاف ته د هغې دغه نایلتوبه وکړله چې د ده دغه ونه ویل انتظامیات او ذمهور خلک ته یې ونه ویل چې د دغه کس په ټیم باندې په وخت باندې رسول ضروري دي چې د پښه یې باد شي د ډي ای خان ته دی ریفر کوي ډي ای خان پېښور ته نو په منځ کې دا هم راټینګ وویل چې د ده پښه ضایع شوله چې دغه ذمهوره دغه په غونډ کې د ډي سي ذمهوره وه د ډي پي یو ذمهوره وه پورې چې کوم ایم ایس دی هغه د دغه ذمهور و په ټول نه ذمهور غوټ چې کومه هغه ډي ایچ او وه ډي ایچ او د وسه پرې چې رغلی دی د دغه د علاقه بربوده کړله یوه د هیلث فیسیلیټي د نه کړه راونه یوه مطلب چاته دومره ریلیف نه کوي پورې اسپتال کیم لول ته ورسېده او ډي ایچ او مې خپل نوستی خپلې پیسې ګټي خپل کمیشنونه وخلي خپلې نکارۍ خرڅوي ورسره ایم ان ایم پی چې کوم دی هغه هم په دا شیونه باندې خاموش دي کسې لږ د علاقه ته مخړه ول پچار دي ډي سی مې خالي ده دا نوستی چې بس 3 پی او یې بره ورته روشي دا یې ساین کو لکه یې ورته چا یاز وویل ډي پی او مې دا ته نوستی سچګور مې دا ته نوستی چې بس تایوره اف آی آر ورته روشي د یې ساین کو ډي ایچ او مې هغه خپل کمیشن نه تبدویی کو په نکارۍ خرڅول کې هغه ته نوستی پورې ایم ایس چې کوم دی دعوا کو چې موږ داسې فیسیلیټیز دي د ده خالد دی دا رانه وکړل چې د دغه ژنکي پښه یې بچ کړې وای په وخت یې سیرې والی وای چې د ژنکي پښه ضایع کېږي دا په ایر امبولانس کې ډایرکټ پېښور ته ورسوئ زه د خطاب اکاونټ در سره شیر کوم نو په سکرین باندې تاسو ته د ده نمبر چلیږي نو دی بېوسه کورنۍ نه دی چې څومره مو وس رسیږي یا د سره امداد وکړئ مننه